تاسې توجه را اړومه چې ګوره یا د غلطي هم کړی ده، بد هم کړي او جک هم وهلی او بیا هم خلکو سره چل ول کوي. زه حیران دې ته یم چې دی جاهل انسان کې هیڅ شرم نشته ده، په ده کې یوه ذره حیا نشته ده، په ده کې هیڅ سړیتوب نشته. قسم په والله چې د ده په ځای زه وایم ما استعفا کوه، ما دا پارلمان پرېښوده. که د ده په ځای زه وای زه راتلم لایو ویډیو ته مې چې ورونو ما وبښئ، زه یو انسان یم، ضعیف یم، عاجز یم، ما نه یا ساوه وشوه یا ساوه نه غلطي وشوه، غلطي رانه وشوه بښئ مې که نه، انشاءالله دا غلطي به بیا نه تکراروم. داسې به مې ویلی وو، خو دا ظالم خو نه خپله ساوه مني، نه خپله غلطي مني، نه خپل خیانت مني، نه خپل جاسوسي مني، نه خپل غصب مني، نه خپل لوچکي او بدماشي مني، نه خپل حماقت مني، بلکې دا چې وایي تاسې راشئ زه اوس تاسې د ده ته دی څه وایي او زه د اساسي قانون ته هم تاسې بیایم چې اساسي قانون څه شی وایي. زه دا ویډیو د کمپیوټر طرف ته کومه، تاسې دې ته کوز غوږ شئ وګورئ، بیا زه راځم سپیناوی کومه اصلي ځای ته زه بیا راځم. افغانستان وګټله، چا چې منفي فکر کولو هغه پایلودله په دلیل او په منطق. بعد له هغې نه په رسنیو کې یا په اجتماعي صفحاتو کې منفي تبلیغات شروع شو. اصلي ځای ته راځو. یو سوال لرم ستاسو نه، د ولسي جرګې تصویب فیصله معتبره ده که د ملک نافذه قوانین یا د افغانستان اساسي قانون؟ چلته یې ګورئ، ټولو باندې د افغانستان اساسي قانون معتبره دی او د ټولو قوانینو مور ده. اوس لطفا څلورمې مادې ته په دقت سره غوږ ونیسئ. بعضې خلک وایي چې اسلامیت یې لرې کړو، بعضې خلک وایي چې افغانیت یې لرې کړو. ولې په ځان باندې عریضې کوئ؟ د افغانستان پخوانی پاسپورت راواخلئ، جمهوري اسلامي ګورئ جمهوري اسلامي افغانستان. زمونږ په جمهوري اسلامي افغانستان ګورئ افغانستان هیواد د افغانستان یوه کلمه نه ده، افغانیت یوه کلمه ده. مونږ په افغانیت باس ده. ګورئ د افغانستان اسلامي جمهوریت اسلام چیرته لرې شو؟ اوس راځو څلورمې مادې. ګورئ اوس مادې ته ښه. په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول یا په خپله یا د خپلو استازو له لارې عملي کوي. د افغانستان ملت ګورئ دلته وایي د افغانستان ملت، دا د افغانستان ملت نه، دا افغان ملت ته. ګورئ زه بیا درته لږ ریورس کوم، تاسې وګورئ. عبارت دی له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعیت افرادو څخه چې د له هغو ټولو افرادو د افغانستان ملت ګورئ عبارت دی له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعیت ولري. د افغانستان ملت ګورئ تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن. دا وویل چې د افغانستان ملت دا اصل کې افغان ملت ته. زه تاسو ته اوس اساسي قانون مغه کومه. پشهی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گجر، براهوی او نورو قومونو څخه جوړ دی. د افغانستان کلمه د افغانستان ګورئ دی وایي د افغانستان کلمه، ګورئ دی وایي د افغانستان کلمه، دا د افغانستان کلمه نه ده، د افغان کلمه ده. فرد اطلاق کوي که هغه مني او که نه مني. من بلوچ، پشهی، نورستان د افغانستان دی وایي چې د افغانستان کلمه په هر فرد اطلاق کوي، د افغانستان کلمه نه ده، د افغان کلمه ده. ګورئ زه بیا هم تاسو ته تکراروم چې وګورئ. افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشهی د افغانستان ملت نه، د افغان ملت ده. ښه اوس زه تاسې بیا یم ملګرو وګورئ، تاسې اوس یو پیره په هغه کې وګورئ چې اساسي قانون زه تاسو ته اوس راواړومه. پوه شوئ ملګرو؟ دا وګورئ یو دقیقه، دا د افغانستان اساسي قانون 122مه ماده لري او 12 فصله. ښه راځو دا ګورئ لومړۍ ماده ده، دا ماوس چې ورباندې چلیږي. لومړۍ مادې نه موږ تاسې راځو دومه ماده، درېیمه ماده، دا ګورئ څلورمه ماده. په څلورمه ماده کې دلته وایي په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري
چې په مستقیم ډول خپله یا یې د خپل استازو له لارې عملي کوي. ګورئ زموږ بحث په دغه جي کې ده. دلته تاسې وګورئ د افغان ملت له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعیت ولري عبارت دی. بیا دلته بیا وایي د افغان کلمه د افغان ملت پر هر فرد اطلاقیږي. دغه جي ته ښه وګورئ بیا یې وایم. ګورئ د افغان ملت له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعیت ولري عبارت دی. دلته وایي د افغان کلمه، دی وایي د افغانستان کلمه. ښه وګورئ ملګرو، د افغان کلمه د افغان ملت پر هر فرد اطلاق کیږي. دی وایي چې د افغانستان کلمه د افغانستان ملت پر هر فرد اطلاق کیږي. ګورئ د ملت هیڅ یو فرد له افغاني تابعیت څخه نه محرومیږي. ګورئ ملګرو د افغان ملت له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعیت ولري عبارت ده د افغان کلمه. د افغان کلمه ملګرو ښه یې وګورئ، نږدې کوم. د افغان کلمه د افغان ملت پر هر فرد اطلاق کیږي. اوس تاسې وګورئ چې دا ظالم په دغه جي کې هم د خلکو په سترګو کې دا ډوزمار خاورې اچوي او دا ډوزمار اوس څه وایي. که غواړئ چې زه یو ځل بیا هم تاسو ته د ده خبرې چې کړي دي زه تاسو ته تکرارا در واوروم چې ښه سر مو خلاص شي. ښه یې وګورئ ملګرو یو ځل بیا. د افغانستان پخوانی پاسپورټ راواخلئ مادې ته. ښه وګورئ په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول یا په خپله یا د خپلو استازو له لارې عملي کوي. صحیح. ګورئ عبارت له هغو ټولو د افغانستان ملت یې ویلې چې د افغانستان تابعیت ولري. د افغانستان ملت له پښتون، ګورئ بیا یې ویل د افغانستان ملت، ترکمن، بلوچ، پشهی، نورستاني، ایمات، عرب، قرغیز، قزلباش، ګجر، براهوي او نورو قومونو څخه جوړ دی. هم لیده ملګرو هم لیده. هیلهمند یم چې هغه اصل پوینټ ته تاسې متوجه شوي یاست چې قانون څه وایي. دا بې شرم او بې حیا انسان په پارلمان کې ناست ده او بخښنه غواړم دا ټول ولس دته احمقان ښکاري چې دا کتاب را اخلي په دې شیانو دا خلک غولوي. موږ د